په دې غونډه کې هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب، د 215 اعظم قلي اردو قومندان الحاج مولوي محمد ایوب خالد صاحب، امنیه قومندان الحاج ملا امین الله زبیر صاحب، د استخباراتو ریاست اداري مرستیال، د مرافع محکمې شهري او نظامی محاکمو رئیسانو، د علماو شورا رئیس صاحب، د شورا مرستیال او اعضاو، د جهادي مدرسې رئیس صاحب، د امنیه قومندانۍ مرستیالانو، د ټولو ولسوالانو امنیه قومندانانو، استخباراتو مسؤلینو، د لښکرګاه ښار د 10 امنیتي او استخباراتي حوزو مسؤلینو، د امنیه قومندانۍ اړوند مدیرانو، د ولسوالیو او حوزو د نشي توکو پر وړاندې مبارزې مسؤلینو، د ولسوالیو علماء کرامو او متنفذینو او سلګونو مسؤلینو او مجاهدینو ګډون کړی و. د مجلس مخه د نشي توکو د کښت، قاچاق، پیر، پلور او اړوند د نورو شیانو د ممانعت او بندیز په اړه د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د پرامینو د لاشه تطبیق په اړه و چې په غونډه کې ورباندې پراخ بحثونه وسوه. د علماو شورا مرستیال شیخ محمد ګل محمدي صاحب هر اړخیزه اصلاحي وینا وکړه. د نشي توکو د کښت، قاچاق، پیر او پلور د ممانعت په اړه د اسلامي شریعت په رڼا کې بیان وکړ او د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د پرامینو پر تطبیق یې ټینګار وکړ. د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو په وړاندې مبارزې معین شیخ عبدالرحمن منیر د نشي توکو د ممانعت او بندیز په اړه د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی فرمان قاطع وګڼي او د یاد فرمان پر اساس یې د نشي توکو د کښت او هرڅ کاروبار د حرمت او زیانونو په اړه مفصل بحث وکړ. د مرافع محکمې رئیس شیخ غلام حضرت ابوالمنظر صاحب د نشي توکو د کښت او کاروبار د ممانعت په اړه د محکمې جدیت او قاطعیت اشاره وکړه. د مجازاتو کړنلارې روښانه کړه او خلکو ته د کوکنارو او نورو نشي توکو د بندیز په اړه واضح پیغام ورسوي. د هلمند ولایت مقام وایي مولوي محمد قاسم ریاض وایي د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي چارو مرستیال ستر معین الحاج ملا محمد ابراهیم صدر صاحب د نشي توکو په وړاندې مبارزه د ولسوال، امنیه قومندان، استخباراتو مسؤل او د نشي توکو په وړاندې مبارزې مسؤلینو ګډ مسؤلیت یاد کړ. د ولسونو د ستونزو او عام المنفعه پروژو د تطبیق، خپلمنځي همغږي او د علماء کرامو او متنفذینو د نیکو مشورو د اورېدلو په اړه یې خبرې وکړې. هغه د امراو د اوامرو پر تطبیق ټینګار وکړ. اطاعت یې د بریا راز وګڼي. د ولسونو سره د نیک چلند او ښه خدمت په اړه یې توصیه وکړې او د ولسونو او مجاهدینو د ستونزو اورېدو او حل کولو په موخه یې مسؤلینو ته لازمي لارښوونې او سپارښتنې وکړې. تېره ورځ د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معین الحاج محترم صدر صاحب د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ هلمند ته سفر وکړ او دلته یې د مسؤلینو، علماء کرامو او متنفذینو په یوه ستره غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب، امنیه قومندان صاحب، د استخباراتو اداري مرستیال، د ټولو ولسوالانو امنیه قومندانانو، د استخباراتو مسؤلینو، د لښکرګاه ښار د 10 امنیتي او استخباراتي حوزو مسؤلینو، د نشي توکو په وړاندې مبارزې مسؤلینو، علماء کرامو او متنفذینو ګډون کړی و. د غونډې موخه د نشي توکو په وړاندې مبارزې برخه کې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د پرامینو تطبیق و. په دې برخه کې پر ګڼو مسایلو باندې خبرې وشوې او ټولو مسؤلینو ته لازم هدایتونه وشو. د هلمند امنیه قومندان الحاج ملا امین الله زبیر صاحب راغلو مېلمنو ته د نشي توکو په وړاندې جدي مبارزې او د امراو د اوامرو ته تطبیق ډاډ ورکړ او امنیتي مسؤلینو ته په یادو برخو کې د اجرااتو هدایت وکړ. د نشي توکو پر وړاندې مبارزې معینیت د دفتر رئیس احمدي مولوي صاحب د نشي توکو د بندیز او ممانعت په اړه د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی پرامین ولوستل. د هلمند علماو شورا رئیس شیخ محمد اسماعیل فرقانی صاحب د تقوا، دیانت، اخلاص او اطاعت په اړه اصلاحي توصیه او د مجلس اختتامیه دعا وکړه او مجلس د دعا په کولو سره پای ته ورسېدی. د یادولو ده چې د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معین الحاج ملا محمد ابراهیم صدر صاحب د علماء کرامو او ولسي متنفذینو سره په یوه جلا ناسته کې د هغوی د سیمو عمل منفعه، عمده او مهمې ستونزې واورېدې او د امکان تر حده د حل کولو ډاډ ورکړ.